دغه ماشوم چې د 6 میاشتو دی په چپه لاس ډوډۍ نیسي خو ډوډۍ کله خولې ته وړي راسته ښي لاس ته اړوي. تاسو یې ګورئ 3 وارې دغه تجربه وسوله، 3 وارې موږ دغه ډوډۍ په چپه لاس کې ورکوو، دی یې بېرته ښي لاس ته راسته لاس ته اړوي او بیا یې خولې ته یې وړي.